په پیسو کې مو ژوند دی تاته د بعضې مشرانو دا متلونه هم غلطي مشرانو به ویل که نه و چې کله دې بخت راویښ شي نو په روپو کې باچا خبره لامبو وهي کرینچونه به پکې وهي تاته و داسې خبره نه ده دا خبره غلطه ده که چېرته تاسو په روپو کې داسې کرینچ ور ووهئ او غواړئ په روپو کې یا په پیسو کې یا په ډالرو کې لامبو ووهئ که نه که دغسې وړوکي تاسو به ښکاري که دغسې په روپو کې کرینچ ور ووهئ غواړئ لامبو پکې وهي نو هډوکی به مو په هډوکي کې او پوستکی به مو په پوستکي کې او سټ به مو په سټ کې سر به مو په سر کې ننوتی او چخرید پخرید به او پلمې شاټینګې به هم د خیر سره په دواړو لارو باندې راوځي او چېرته به په ډېران پرتې تاته نو خبره داسې ده که نه که چېرته تاسو غواړئ چې په روپو کې لامبو ووهئ که نه او روپۍ در باندې ډېرې شوي که نه نو کوشش وکړئ چې په روپو کې ټوپر وانه چوئ په روپو کې کرینچ ور وانه چوئ او په روپو کې باید کوشش ونه کړئ چې پکې لامبو ووهئ ګینې یو لاس به دې په روپو کې نښتئ او بل لاس به دې په بل ځای کې نښتئ تاته نو کوشش وکړئ روپۍ چې دي که نه پیسې نو خلکو باندې دغه کوي تقسیم یې که ډېرې شوي او ځان ته پیشهیي نه واخلئ لامبو پکې ونه وهئ او مشران هم بعضې خبرې غلطې کوي نو ویل به یې که نه چې په روپو کې به لامبوګانې کې او کرینچونه به پکې وهي ټوپونه به پکې وهي او ځان به پکې ډوب کړي غواړې چې ځان پکې ډوب کړي که نه نو روپۍ به دې د چا خبره سم ډوب کړي او دې دنیا ته به دې ولېږي تاته په دې ویډیو کې به تاسو ته ښکاري که نه دا سړی پکې کرینچونه ورچوي که نه پوه شئ نو یو کرینچ کې چې دی که نه خلکو ته دوکې ورکوي د اول کرینچ چې دی د مشرانو خبره کوي په دویم کرینچ کې چې دی که نه نو حقیقت کې چې دی چې ځان ور وغورځوي نو چخرید پخرید شي نو هغه ازار چې دی که نه مشرانو ته ورغی نو مشرانو دا بعضې خبرې چې کوئ که نه لږې سیسې خبرې کوئ چې نه چې ګوره دا ځوانان دي ګوره باید په سر باندې ګوره ګرد پورې دي پوه شوې مغزی کار نه کوي رښتیا به کې ورټوپ کړې او چخرید پخرید به شوی نو کوشش وکړئ روپو کې کرینچ ونه وهي صحیح ده امیر ته ویډیو راوړې ونه چې روپۍ د باندې ډېرې شي چې کرینچ پکې ور واچوئ په الله مو سپارمه په روپو کې مو ژوند دی پر کرینچونو کې مو ژوند دی په لامبوګانو کې مو ژوند دی او تاته